او د داسې سړی مغفرت الله تعالی کله نه کو چې د یخ سړی په زړه کې نفرت وي، د انتقام جذبه وي، او داسې د یخ په زړه کې د حسد یور بلیږي. رمضان مبارک میاشت کې د انسان بالخصوص د دغه ګناهي نه ډېر زیات پرهیز کو. الله تعالی د داسې سړي مغفرت نه کو، ډېره غټه ګناه ده. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، یا رسول الله د زړه د صفا کولو نه څه مراد دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد ورته وفرمایي چې هغه صفا زړه چې په هغه کې نه ګناه وي، او په هغه زړه کې نه بغاوت وي، په هغه زړه کې نه حسد وي او نه کینه وي. چې زړه د دغه څلورو بیمارۍ نه صفا شي، په زړه کې د نه ګناه وي، نه بغاوت وي کې، نه حسد وي، نه کینه وي، بیا دا سړی د زړه نه صفا دی، د داسې سړي مغفرت الله تعالی کو. داسې سړي ته الله تعالی قبلوي. داسې سړي ته د رمضان مبارک انوارات، فضایل، برکات، ثمرات دا په صحیح طریقه باندې حاصلیږي. او چې کوم یو سړی باندې د رمضان مبارک میاشت هر شي د زړه ګنداوي، په زړه باندې د پوسه په ټیپۍ ټیپۍ زانګې شوي، د زړه د نفرت نه ډک وي، په زړه کې حسد وي، کینه وي، د انتقام د بدلې جذبه په زړه کې، الله تعالی د داسې سړي مغفرت نه کو. او داسې الله تعالی دغه سړي ته د ریژې د عبادات، د معمولات، اجر، ثمرات د الله تعالی په صحیح طریقه باندې کله نه ورکوي. نو زړه دا همیشه د پوره صفا ساتي. د هر مسلمان سړي په باره کې خپل زړه د صفا ساتي. دغه فایده د نقصان کله نشته. که چېرته د میږ زړه صفا وي، د میږو معمولات صحیح وي، د میږو نیک اعمال صحیح وي. که د میږ چېرې زړه خفه وي، د میږ زړه خراب وي، که میږ ډېر نیک اعمال وکړي، د هغې اعمال په اجر باندې ضرور فرق ګرځي.